امام حسین رضی الله تعالی عنہ په څلرم سنه هجری کې پیدا شوی دی، غالبا د شعبان میاشته ولا. دا چې کله پیدا سو پیغمبر علیه السلام مبارک په خبر سلو په منډه رالی، په غوږ کې اذان ور وکړي، بیا نوم د حسین ور باندې کښېښوی او بیا د خپله مطلب هغه یو کجوره هغه یې څه په خوله کې واړه راواړه نرمې کړه، هغه یې امام حسین ته ورکړله. دا امام حسین د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها زوی دی، د حضرت علی کرم الله وجهه زوی دی. حضرت علی کرم الله وجهه ته بیبي فاطمې څه درې اولاد میلاو سو، یو حسن و بل حسین و بل محسن ولو. حسن چې دی هغه پر امام حسین لس میاشتې مشر ولو، بیا امام حسین و محسن چې دی هغه په کوچنیوالي باندې مړ سولو. دا د الله پاک یو پیرزوینه ده چې الله یې وچاته ورکړي، لمر ته رڼا ورکړله، اسمان ته بلندي ورکړله، و مځکې ته هغه خورېده چې دي هغه ورکړلو، و درخت ته میوه ورکړله، و اور ته سوځل ورکړلو. دا د الله پاک یو شان دی. امام حسن و حسین ته ډېر لوړ عظیم مقام چې دی هغه ورکړي. څنګه مقام یې ورکړي؟ مقام دا دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یو ورځ جمعات ورکوي، په سجده کې ډېر وځنډېدی، چې وځنډېدی وخت یې سر راپورته کوي. خیر لمونځ وسو، د لمانځه څخه ما بعد یو صحابي پوښتنه وکړه، ول یا رسول الله دا سجده دې ډېره اوږده نه کړله؟ نن د عادت خلاف سجده ډېره اوږده سوله، خیر خو به یې؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل و خیر دی. ول څنګه؟ ویل حسن یا حسین. دا راوي فرمایي زما نو نه یادېږي چې حسن و که حسین و. ول زه پر سجده وم، دا رالی زما پر وږو کښېنستی، ما سجده ځکه اوږده کړه، ما هلکه سر راپورته کړم، داسې نه وي چې دا به ګزار سي، دا به ایله سي، دا به خوږ سي، ما ځکه سجده اوږده کړه. ولګوئ اندازه ولګوئ. دا څوک و چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر وږو کښېنستی؟ دا څوک و چې رالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وږو کې کښېنستی؟ دا به څونه لویه هستي، دا به څومره انتیکه هستي. او بیا یو ورځ حضرت ابو هریره فرمایي رضی الله تعالی عنه، وایي ما ولیدی حسن یا حسین، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وژه کې پیغمبر علیه السلام راخستی دی او تر خولې لاړې به یې دی هغه پر محمد رسول الله مبارک لګېدی. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پروت دی، نو په دا دواړو کوچنیانو کې یا حسن یا حسین دا په څکېدلو رالی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر سینه کښېنستی. او عجبه خبره دا ده، د لمسیان ډېر ګران. دا د سپین ږیرو پوښتنه وکړئ، له هر سپین ږیري پوښتنه وکړم چې دا لمسی ولې دومره ګران یې؟ وایي نه پوهېږم. اولاد دومره نه و راباندې ګران چې دا وجه څه ده؟ خاص کر د زوی راواخله، بیا د هغه رقم د لور چې کم اولاد دی دا پته نه لګېږي. خو یې سپین ږیري سم پوښتنه وکړه مال دا ولې؟ ول زما په خیال سره ضعیفه سو، کمزوري سلو، د خپلې کمزورۍ د وجې بس ما په خیال سره دا چې دا لمسیان ډېر ګران یي، حالانکې لمسیان ډېر لرې دي، دا به څنګه ګرانېږي؟ نو دا لمسی رالی د پیغمبر علیه السلام پر سینه کښېنستی، لکه عام طور چې بابا پروت نو لمسیان پکې غورځي راغورځي واره یوه خوا او بیا بله خوا ته. حتی پیغمبر علیه السلام به د دې سره دا کوچنیانو چې به کوچنیانو پر څلورو به ځغلې د پیغمبر علیه السلام هم هغسې ورسره کېدی. نو دا کوچنی چې رالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر سینه یې وړې بولې شروع کړې، کوچنیان دي بچان دي. نو صحابو کوشش وکړي چې دی ژر را لرې کړي. پیغمبر صلی نه 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 کار مه پله پرېږده، پروا نه لري، قمیص به پرېنځم، بدن به پرېنځم، سینه به پرېنځم، پروا نه لري، کار مه ورباندې. اشه دا ډېر لوی داستان نه دی، دا ډېر لوړ فضیلت نه دی چې الله چاته ورکړی دی. څومره عظیم فضیلت دی او په څومره لویه پیمانه الله ورکړی دی، په څومره لویه پیمانه. الله پاک دې موږ ته احترام را نصیب کړي، الله دې موږ ته احترام. څومره لوړه کورنۍ ده، پښتانه وایي ډېره ستانه کورنۍ ده، ډېره ستانه کورنۍ ده. له دې وایي له سرو یې خوردې اخیستل کېږي، له سرو یې خوردې اخیستل کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي یوه فرشته راله چې تر نن ورځې مځکې ته نه وه راغلې، راله ما ته د الله له جانبه سلام ووایي چې رب سلام در باندې وایي
او دا پیغام یې راکوي چې حسن و حسین دا به په جنت کې د ځوانانو سردارانی او فاطمه چې د هغه به د جنتیانو زنانو سرداري فاطمه به په جنت کې د زنانو سرداري او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حسن و حسین زما د دنیا ګلان دي دا د بخاري حدیث دی زما د دنیا ګلان څوک دي هغه یو حسن دی او بل حسین دی سبحان الله الله اکبر او څومره لوی عزت او فضیلت دی چې الله ورکړی دی او بیا جب خبره داده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ډېره خوا بدوله په امام حسن و حسین کله په بازار کې را روانو کشنیانو بازی کولې پیغمبر سم په غیږ کې ونیول ولې یا الله ته ګواه اوسه زمین ورسره کوم او ته مینه ورسره کوه چې څوک د دې سره مینه کوي د هغو سره مینه کوه د الله رسول فرمایي چې څوک د امام حسن و حسین سره محبت کوي دا زما په خاطر کوي او چې څوک د حسن و حسین سره بغض و عناد دشمني کوي دا زما په خاطر کوي دا له ما سره دشمني ده دا له ما سره دشمني ده او دا له ما سره دشمني ده بیا امام حسین رضی الله تعالی عنہ د دې ټوله کورنۍ هغه کربلا را واخله کربلا کې په ډېر غم په ډېر مشکل په ډېر ظلم په ډېر ستړی باندې شهید کوي حتی سر یې جنې پرې کوي بس دین د اسلام دی د محمد رسول الله کورنۍ ده الله یو ډېر لوی فضیلت ورکړی دی او فضیلت د ډیرو پریشانی او د مشکلاتو سره مخامخ ورکړی دی پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې ویلې زما دا زوی چې دی هغه به شهید کیږي جبرئیل امین علیه السلام رالی ول یا رسول الله ستا د المسی به شهید کیږي ول څوک به شهید دی ول ستا امت به شهید دی هغه دی شهید یې کوي نن لاړې داستان کم ځای ته ورسېدی پر عرش باندې الله جن راضي دی پر فرش مؤمنان جن راضي دي او چې کم قاتلان وو هغه لاړو نمونه چې دی هغه د دې چیش جوړه سوله د دوی نمونه چې دی هغه چیش جوړ سو د دوی نمونه چې دی هغه یو شکنځا جوړه سوله د دوی نمونه چې دی هغه یو پیغور جوړ سلو او د دوی نمونه چې دی هغه یو ډېر لوړ ترخه خبره چې د هغه جوړه سوله الله پاک د امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه قبر ورشایسته کې چې کم الله پاک ودته ورکړی دی الله دې جن راضي سي الله دې جن راضي سي